په چمن کې لومړی ځل د پریمیر لیګ په نامه باندې د فوټبال سیالۍ پیلیږي. په دغه سیالۍ کې تقریبا 40 لوبډلې برخه لري. دغه سیالۍ د چمن د عیسی اکیډمي پر ګراوند باندې ځل زموږ په چمن کې د پریمیر لیګ آغاز وسو. سیمه سیال په دې کې 40 ټیمان وي او دا به مسلسل د لیګ میچز کې ګروپ سټیج باندې چې دا کم ټیمان 14 ته ولاړ شي بیا به هغه هم ګروپ کېږي کله څنګه چې په ورلډ کې چمپیونز لیګ کېږي نو هر ټیم ته کم از کم 12 میچ ملاویږي. دا لیګ کې باید د افغانستان سره تعلق لرونکي لوبغاړي او یا د کوټ د چمن څخه وتلي لوبغاړي برخه ولري. بالکل خدا دې چې زموږ صرف د ډسټریکټ پورې محدود دي. دا اجازه موږ ټول ټیمان ته ورکړې دي د ډسټریکټ ټیمانو ته چې څلور میلمانه پلیران که هغه د افغانستان سیټ سره ولي که دورې د نورو ډسټریکټانو سره یا د کراچي سره د هر ځای سره و هر ټیم ته د 4 پلیرانو اجازات مې ورکړې دي. Well starts with this kick.
اصل کې فوټبال ګسه شروع کیږي د لیګ څخه دا لیګ دی د فوټبال ګسه بنیاد دی نو لیګ چې کوم وخت کې لاړې په یو لیګ کې بازی کوي د مختلف ټیمانو سره بازی کوي او مسلسل د میچونه کوي نو په دا وخت کې د سټیمنا معلومیږي او د ټیلنټ راوځي په دا وخت کې او د مختلف ټیمانو د کلاړیو سره بازی وکړي نو بیا پر دې دغه مراحل راشي بیا د یو ښه کلاړی راپورته کېدای شي